الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأزلفت الجنة للمتقين. ډیرو قدرمنو مستمعینو مستمعاتو مشاهدینو مشاهداتو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د دې درس موضوع او عنوان دی جنت او په جنت کې هغه نعمتونه. په مخکې درس کې موږ د جنت تذکره سناسه وکړه او په دې درس کې باقی د جنت هغه صفتونه هغه نعمتونه هغه به د الله په توفیق ذکر کوو. په حدیث کې راځي په واقعه د المعراج کې چې پیغمبر علیه السلام په هغه معراج چې کله بره اسمانونو ته وخوت او د معراج واقعه په 15مه سپاره په اول نمبر آیت د سورة بني اسرائیل باندې ثابته ده: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الله سبحانه وتعالى پیغمبر علیه السلام د شپې په یوه حصه کې د مسجد حرام نه بوت او مسجد اقصا ته او بیا د هغې نه اخوا مسجد اقصا نه بره اسمانونو ته وخوته. او دا ثبوت دا په سورة النجم په لومړني آیتونو باندې ثابت دی. احادیثو کې متواتر احادیث دي د ګڼ شمېر صحابو نه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بره اسمانونو ته ختلی او خپله یې فرمایلی دي چې بره اول اسمان کې آدم علیه السلام، په دویم اسمان کې یوسف علیه السلام او یحیی علیه السلام، او په دریم اسمان کې ادریس علیه السلام، په څلورم اسمان کې یوسف علیه السلام، او په پنځم اسمان کې هارون علیه السلام، او په شپږم اسمان کې موسی علیه السلام، او په اووم اسمان کې ابراهیم علیه السلام. دا ټولې لیدلي دي او ملاقات یې شوی. دا معجزه وه او زمونږ په ایمان دی او الله سبحانه وتعالی قادر دی او قدرت لرونکی دی چې هغو سره ملاقات شوي. او بیا بره چې کله اسمانونو ته وخوت او هلته جنت تم تللی او جنت یې لیدلی ده. نو ځکه د سیرت کتابونه او اهل السیر هغو لیکلی دي چې دخول الرسول صلی الله علیه وسلم الجنه،
پیغمبر علیه السلام جنت ته داخله شوی وما رآه فیها هغه څیزونه چې ده په جنت کې لیدلي دا په یو حدیث کې پیغمبر علیه السلام خپله فرمایلی دي چې ثم ادخلت الجنه بیا وایي زه داخل کړی شوم جنت ته فاذا فیها حبایل اللؤلؤ واذا ترابها المسک هغه جنت ته زه لاړم چې په دې جنت کې قوبې وې منارې وې دنګې دنګې د ملغلرو او د قیمتي کاڼونه او بیا د دې جنت خاوره د مشکو د عنبر په شانې خوشبویي کوله واذا انا بانهار من ماء غیر آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى معنا دا چې په دې جنت کې مې ویالې ولیدلې د شودو د اوبو د ګبینو د شهدو عسل چې ورته وایي او د شرابو سوچه شراب د دې وجې نه بیا حدیث کې دا راځي چې په دې وخت کې انار و داسې انارونه چې د ترموزونو په شان لوی لوی غټ غټ ښایسته ښایسته واذا انا بطیر او بیا مې داسې ښایسته ښایسته مرغان پکې ولیدل کالبخاتي په شان د هغه ښکلو دنګو دنګو غاړو او هسکو هسکو غاړو مرغو په شان دا مې په جنت کې ولیدل او دا د الله د نبی حدیث دی او بیا وایي چې عندها رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام په دې محل صحابه ته د دې تذکره کوله وهو يحدث اصحابه چې کله دی معراج ته تللی و جنت یې لیدلی و په جنت کې دننه د جنت نعمتونه او دا یې صحابه ورته بیا بیانوله او بیا یې داسې ورته وفرمایه چې ان الله قد اعدها دا جنت الله تیار کړی لعباده الصالحین هغه بندگانو ته چې هغه نیکان دي منځګزار دي نیک عمل دي ما لا عینا رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر په دې جنت کې هغه نعمتونه الله سبحانه وتعالی تیار کړي چې سترګو چیرته لیدلی نه دي او غوږونو چیرته صفت اورېدلی نه دی او په زړه کې چیرته د هغې ادراک او خطور هم نشي کېدی او دا حدیث امام بیهقي رحمه الله په خپل کتاب سنن بیهقي کې هغه ذکر کړی نو دې وجې نه قدرمنو زمونږ او ستاسو ایمان دی چې په دنیا کې چا په خواهش باندې زندگی تیره کړه او په شهوتونو کې او په خوندونو کې الله سبحانه وتعالی د دې نعمتونو نه به محروم کی او چا چې په دنیا کې د دنیا شرابونه خوړل نیشي او تماشې کوله او عیاشي او فحاشي کوله الله سبحانه وتعالی هغه د دې نعمتونو نه به محرومي نو ځکه الله سبحانه وتعالی د دې جنت د نعمتونو ناشنا صفتونه یې کړي دي مثلا د شرابو په باره کې ویلي دي فيها لا فيها غول ولا هم ينزفون ولا يصدعون عنها ولا ينزفون بيضاء لذة للشاربين هغه شرابونه چې هغه سردردی نه پیښي هغه الټې پې نه کېږي هغه چې ډېر مزیدار او سکونکو دپاره پرکیفیته شراب هغه د جنت شراب دی د دنیا شراب چې چا څښلي په آخرت کې د هغه شرابو نه به محروم وي ځکه چې په دنیا کې په خواهش وخت تېر کړی د دنیا شرابونه یې خوړلي تماشې او نشې یې کړي هغه به د آخرت د تماشو او د هغه لذتونو او شرابونو نه به محروم وي د دې وجې نه قدرمنو الله سبحانه وتعالی فرمایي قرآن کریم کې
واما من خاف مقام ربه ويسوق چې د الله د پیشۍ نه ویریږي چې الله له به زه مخامخ کېږم نو هغه لره به جنتان ګڼ جنتونه به وي د دې وجې نه د یو حدیث نه معلومیږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي زه کله چې جنت ته لاړم نو په دې جنت کې ما ولیدل چې یو لښتی او د دې لښتي دا ویالې چې وې هغه د سرو او د سپینو نه جوړو ومجراه آل الدر والیاقوت او د دې لاندې کومه ویاله چې وه هغه فرش هغه ځمکې د قیمتي کاڼو نه فرش او د ملغلرو په شان وتربته المسک او د هغې خاوره د مشکو نه وه بوی خوشګوارو وماؤه احلا من العسل او د هغې هغه اوبو د ګبینو نه خوږې وابیض من الثلج او د هغې د سپینوالی د واورې نه تکې سپینې رواه البخاري او حدیث هم د صحیح البخاري دی نورونو داسې جنت هغه ولې موږ په خپلو خواهشاتو او په بدو اعمالو باندې هغه ځان ترې محرومه کړو نو ځکه الله سبحانه وتعالی دا جنت هغه ځای د متقینو دپاره ګرځولی دغه خلکو دپاره یې ګرځولی چې نفس یې وژلې وي په نفس یې سم خپه ایښي او نفس یې هغه مغلوب وي په یو روایت کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي په جنت کې یو نهر ولیده او دا نهر ډېر ښایسته او په دې کې ډېرې ښایسته اوبه بهېدلې پیغمبر علیه السلام جبریل ته ویلې ما هذا یا جبریل ای جبریله دا څه شی دی دا کوم نهر دی او دا کوم لښتی ویاله ده هغه ورته ویلې هذا الکوثر الذي اعطاکه الله دا هغه کوثر دی د کوثر ویاله ده چې الله سبحانه وتعالی تعالی درکړې لکه الله په قرآن کریم کې فرمایي یو صورت دی په نامه د صورت کوثر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر یقینا الله سبحانه وتعالی تعالی د حوض هغه کوثر حوض درکړی چې یو مصداق دغه نهر دی پیغمبر علیه السلام به پې ولاړ او هغه به د دې حوض کوثر نه او د دې لښتي نه به اوبه ورکوي په دې وخت کې به خپل امت وګوري او غرا محجلین د هغو دا تندي به پړه کېږي دارنګه دا خپې او لاسونه به یې پړه کېږي او دا د هغه اودسونو د لمونځونو د وجې نه حدیث کې راځي نو په دې وخت کې به ملائکې پاټک ورته واچي او نه به یې راپرېږدي نبی کریم صلی الله علیه وسلم به وویني په دې وخت کې دا ملائکې چې هغه یې معنی جوړېږي هغه به غږ وکړي اصحابي اصحابي دا خو زما ملګري دي زما امتیان دي او زما هغه تابعداران دي دا دې ولې بند کړه هغه به ورته وایي چې یا رسول الله انک لا تدري ما احدثوا بعدک یقینا دا هغه خلک دي چې کله ته وفات شوې دوستا د مرګ نه وروسته هغه بدعتونه کړي هغه رواجونه یې برفا کړي هغه تکلفات و خزعلبات هغه خرافات په دې امت کې رایج کړي دا بدعتیان دي ولو که منځونه یې کوله روژې یې نیولې زکاتونه یې ورکوله حجونه یې کوله لیکن ستا په دین کې بدعات او نوي پیدا شده شیانې هغه ایجاد کړي دي پیغمبر علیه السلام به ډېر خفه شي خیرې به وکړي او به وایي فسحقا فسحقا لمن غیر بعدي وهلاک دي شي تباه دي شي برباد دي شي دغه امت دغه زما امتیان چې زما نه وروسته بدعتونه کوله ای ورونو د بدعاتو دومره لوی جرم دی د بدعات ایجادول د بدعاتو کول بدعاتو ته خلک دعوتول دا د هغه حوض کوثر او د هغه نهر کوثر نه هغه محرومتیا ده لکه په دې حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ذکر کړی او یا په دې جنت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو بل ناشنا حالت لیدلی چې هغه جاریه د زید بن حارثه چې د هغه غلام دی چې په څلورو تنو کې اولین غلام ایمان راوړی زید بن حارثه په سړو کې اولین کس ابوبکر صدیق او په ماشومانو کې اولین کس علی ابن ابي طالب او په ښځو کې اولینه ښځه خدیجة الکبرا د هغه سابقین ړومبني مسلمانان دي
د دې وجې نه نبي کریم صلی الله علیه وسلم په دې جنت کې جاریه ولیدله او جاریه شابه پیغله ځوانه وایي دی وایي ما تپوس ترې وکړه فسألتها چې ته څوک یې لمن انتې ته د چا دپاره یې وایي دې ویلې چې زه لزید بن حارثه د هغې جاریه یم نو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فبشر رسول الله صلی الله علیه وسلم زیدن هغه زید ته یې زیری ورکړه چې الله سبحانه وتعالی ستا دپاره بیبي په جنت کې تیاره کړې الله اکبر کوم زید بن حارثه هغه زید بن حارثه چې په ټول قرآن کریم کې واحد صحابي چې نوم یې صریح په قرآن کې ذکر شوی په صورت احزاب کې هغه زید بن حارثه دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله وایي وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله او ته یاد کا هغه وخت چې کله الله سبحانه وتعالی تعالی وویل په باره د هغه شخص کې چې الله په هغه باندې انعام کړی و چې اسلام یې نصیب کړ او دی ماشوم او بیا تا په انعام و فرضو وکړه چې هغه غلام او ته آزاد که او بیا دې واده ورته وکړه او بیا دې ورته ویلې دا ښځه ځان سره وساته او د هغې او د ښځې په منځ کې خوابدی راغلی او کله د میړه د ښځې منځ کې خفګان راشي تر دې جدایي راشي تر دې نور ژوند نه کیږي نو بیا طلاق هغه واحده لار ده هغه طلاق چې قرآن کریم کې 114 سورتونه دي یو سورت نومول شوی په نامه د سورة الطلاق د آخري حل دی اگر که بد شی دی الله ته ډېر بد دی خو ابغض الحلال جایز دی چاره نشته کله یو سړی خودکشي کوي اور ځان ته اچي یا ښځه ده خودکشي کوي اور ځان ته اچي ځان وژني دغه نه ښه دانه ده چې دی ځان بیل کي او الله به هغه ته ښه ښځه ورکي الله به ښځې ته ښه میړه ورکي د هغې د طبیعت او الله سبحانه وتعالی ډېر مهربان ذات دی نو بیا ایسته هغه زینبه بنت جحش نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله بیا په نکاح ورکړه او بیا ورته ویلې فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها کله چې زید بن حارثه هغه ښځې سره یې وخت هم تېر کړه نکاح یې مو وتړله ازدواج یې مو شو نزدېکت یې مو شو او بیا ایسته هغې طلاق یې کړه او بیا الله پاک هغه دله په نکاح ورکړه پیغمبر علیه السلام ته د دې وجې نه ورونو په دې کې هغه یو رسم رواج هغه الله سبحانه وتعالی هغه مات که چې کله څوک چاته وایي ته زما زوی نو د هغه ښځه د ده انګور نه ګرځي او هغه زوی د ده حقیقي زوی نه دی نو د دې وجې نه دا رسم هغه دوی باندې الله سبحانه وتعالی هغه مات که نو دغه یو حالت په جنت کې پیغمبر علیه السلام هغه لیدلی او دا یې بیان کړی بل یو ناشنا حالت په جنت کې پیغمبر علیه السلام د معراج په واقعه کې صوت بلال فی الجنه آواز د بلال رضی الله عنه د رباح زوی الحبشي المؤذن الامین هغه بلال حبشي هغه بلال چې هغه د محمد رسول الله مؤذن هغه بلال چې هغه د محمد رسول الله خزانه دار او خزانه چیو او امین و هغه بلال صحابي هغه بلال ولید په روایت کې راځي د مستدرک د حاکم چې څلور داسې کسان دي چې هغه ډېر اسلام ته مخکې وله اسلام اول قبول کړی و وی انا من العرب زه په عربو کې سابق العرب او سلمان په فارس کې او دارنګه بلال په حبش کې او دارنګه صهیب په روم کې د هغه خلکو چې اسلام لومړی قبول کړی و نو دغه بلال رضی الله عنه هغه بلال چې پیغمبر علیه السلام د جنت زیری ورکړی چې بلال هغه جنتی دی او په جنت کې ما د ځان نه مخکې د ده د خپو کشار یې اورېده الله اکبر الله اکبر حدیث دی صحیح حدیث په مسند امام احمد کې او دارنګه په سنن ترمذی کې بسند صحیح په صحیح سند سره د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه روایت دی هغه وایي لیلة اسریا
بالنبي صلی الله علیه وسلم د معراج په هغه شپه چې کله اسمانونو ته پیغمبر علیه السلام وخوت بیا د هغه ځای نه جنت ته داخل شو فسمع فی جانبها وجسا پیغمبر علیه السلام د هغې جنت په یو خوا کې د پڼو او بوټانو کشاره یې واورېده بیا هغه ورته ویل یا جبریل ای جبریل ما هذا دا د څه شي اواز دی هغه ورته هذا بلال المؤذن هغه د بلال د خپو اواز دی چې ستا تر غوږه شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي کله چې راغی نو بیا یې غږ وکړ قد افلح بلال قد افلح بلال قد افلح بلال یقینا دا بلال خو کامیاب انسان دی چې ما په جنت کې د ځان نه مخکې د خپو کشاره یې اورېده او بیا په حدیث کې راځي چې بلال رضی الله عنه ته یې ویل یا بلال ستا کوم داسې عمل دی چې ته کوې او دا عمل الله ته ډېر خوښ دی هغه ویل یا رسول الله داسې یو عمل ما سره نشته ما سوا د دې عمل نه چې زه مونځ دپاره اودس کوم او په اوداسه باندې ګرځم او په دغه اوداسه باندې زه 2 رکعاته مونځ کوم دا زما عمل دی ای ورونو په اوداسه ګرځېدل او بیا په دې اوداسه باندې 2 رکعاته لمونځ کول دا الله سبحانه وتعالی ستا د جنت سبب ګرځي دا څومره لویه خبره ده په یو روایت کې دا ما لیدلي وایي هغه ورته وویل چې زه کله شپې سوملم نو په شپه کې زه د خپل طرف نه ټول مخلوق استمعاف کم الله اکبر دا هغه بلال ای ورونو چې کله دی شام ته لاړ پیغمبر سم وفات شو چیرې بیا د اذان نه ده کړی یو ځل وایي د شام نه راغی عایشې بیبي ورته ویل یا بلال اذان وکړه وایي ده کله چې اذان شروع کړه اشهد ان محمد رسول الله وایي په دې څیز ته دی په دې وخت کې ژړغونکی شو عایشه بیبي په ژړا شو بېهوشي پرې راغله صحابه ورته ویل ای بلال نور اذان بس که چې عایشه بیبي هغه ورانه شوه عایشه بیبي باندې ضعف راغی بېهوشي راغله وایي بلال رضی الله عنه هغه اذان تکمیل نه کړ د دې وجې نه هغه بلال ابوبکر دنه روایت کوي عمر دنه روایت کوي اسامه بن زید دنه روایت کوي عبدالله ابن عمر دنه روایت کوي او دا هغه صحابي دی 13 احادیثه د محمد رسول الله نه ذکر کړي دي نورونو الله سبحانه وتعالی دې دقه جنت زموږ نصیب کړي او دې جنت کې هغه نعمتونه چې هغه ذکر شو الله دې موږ او تاسو ته نصیب کړي اللهم ارزقنا الجنه اللهم ارزقنا الجنه وما قرب اليه من قول او عمل وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له